الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. د مزدورانو په حواله دا غونډه څنګه چې د هرې غونډې یو مشري دا غونډه د ګران ملګري ډاکټر زبیر عقاب صاحب په صدارت کې کیږي. هغوی ته خاص کوم چې راشي او د صدارت چوکۍ سنبال کړي. ډاکټر زبیر عقاب د مشر میلمه په حیث ډېر ګران مشر عزیز احمد خان ایډوکیټ صاحب ته خاص کوم چې هغوی راشي او د مشر میلمه چوکۍ سنبال کړي. د مزدورانو د ورځې په مناسبت سره خلیل افغان سے تخاص کوم چې هغوی راشي او په دې حواله باندې خپل تاثرات زموږ سره شریک کړي. خلیل افغان صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. او ملګرو خو دا ورځ داسې زما خیال دی چې د دې نه مخکې خو هم لکه زمونږ په اواز ملکن ټولنې لکه خپلې هڅې جاري ساتلې دي. مختلف ورځې د مختلفو مناسبتونو سره منځلې د مزدورانو په نړیواله ورځ کې هم لکه چې خپله برخه واخیسته. دا ډېره ښه هڅه ده. زما خیال دی چې دا یوه داسې ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې څومره لږ مقامونه دي، ژبې دي، څومره هېوادونه دي، نو هر چا د خپل مناسبت سره د خپل چاپېریال په انداز کې لکه دا ورځ مانځي لګیا دي. او نن ټوله دنیا چې کومه ده په رخصتۍ ده تقریبا. نو دا یو داسې شی دی چې د دنیا څنګه لکه زموږ یو شریک میراث دی د انسانانو، نو داسې دا ورځ زموږ یو شریک دغه میراث دی. موږ ته پاتې ده پکار دی چې لکه موږ د خپل وس مطابق ومانځو. ستونزه دا ده چې لکه دا ورځ څنګه شروع شوه، کله چې څنګه لکه دا خبرې خو به ډېرې اوږدو نه کوي. تاسو شاعران صاحبان هم لکه بیا خپلې شاعري هم کوئ، د هغې په مناسبت سره تاسو پکې هغوی ته خپله پیرزونې وړاندې کوئ. خو د کله چې انسان لکه په کائناتو کې د ژوند فعل وکړو، نو د هغې ورځې نه لکه مقصد دا دی چې د انسان ته د مزدور په شکل کې یو ضرورت رالی د ژوند د ټول هر څیز د چلولو لپاره دته دا ضرورت و چې دی لکه مقصد دا دی د مزدور په بڼه باندې یو عملي کار وکړي. نو لکه د هغې انساني ارتقا نه واله او تر د اوسه پورې مزدور په هر وخت کې په هر ټولنه کې او په هر ریاستي بڼه کې یا په غیر ریاستي بڼه کې ونده چې په قبایلي ژوند کې هم مزدور په خپل شکل باندې او په خپل حیثیت باندې د خپل مناسبت سره کار کړی. نوکر ته مونږ مزدور ویلی شو که نه، افسر ته مونږ مزدور ویلی شو که نه، یا عام ګلکار ته عام کسبګر ته مونږ مزدور ویلی شو که نه، دا ځان له یو خبره ده. خو لکه دا ټول څیزونه چې دي دا د مزدورۍ مختلف شکلونه دي. په دې کې سره مزدورۍ داسې راځي چې هغه د یو ټولنې لپاره د حکیم حیثیت لري. هغوی لکه مقصد دا دی چې یو خاص منتظمي او د هغې په ذریعه باندې هغه لکه مقصد دا دی چې د مزدور ته یو خبره کوي او دی د هغې مطابق کار کوي او هغه کار سرته رسي. او څه مزدورۍ پکې یا څه اکټیویټیز څه پکې داسې دي چې هغه ډایرکټ زمونږ په طبي اکټیویټي باندې د هغې انحصار دی. لکه زمونږ پکې د خپو د لاسونو او د مزغو دغه چې دی که نه برخه اخلي، فعالیت برخه اخلي. نو مزدور د انساني ارتقا نه واله تر د اوسه پورې په هر دور کې د خپل مسلو سره لاس وګریوان دی. دته په ډېر وختونو کې د انساني زندګۍ کې ډېر په ښه سترګه هم کتلی شوی دی، خو په څه وختونو کې د ډېر غټ استحصال هم شوی دی. اوس یو 2-3 سلیزه مخکې لکه مقصد دا دی کم چې د اوسني مونږ د نړیواله ورځ ټاکلې ده، دا د امریکې په شیکاګو یو ښار دی، په هغې کې چې کوم مزدورانو لکه د خپل حقوقو لکه مقصد دا دی کومه مبارزه پیل کړه او یو غوښتنه درلوده د هغې وخت د حکمرانانو یا لکه د دغې ادارو نه چې زمونږ لکه د دوی د کار کولو وخت ډېر زیات و. د هغې په مناسبت سره هغې ته چې کوم دی هغه اجرت هم لکه کمو. دا خبره زر ته شارټ کټ کومه، زما خیال دی دا به ټیک وي. نو ډېر تاریخي پس منظر لی نه شو دی.
نو چې کله هغوی لرې راغونډ شو او دغه لږې د خپله غوښتنه کوله نو دغه لږې په دغې وخت حکیمانو یا دغې وخت پولیسو کار سو هغو پې ګولۍ وچلولې په هغې کې ډېر زیات کسان مړه شو بېلابېل خبرې دي خو یو خبره پکې دا راغلی چې یو دغه وخت چې کوم لکه سړی او کوم ظالم و هغه ورته وایي چې داسې څوک پاتې دی چې خپله غوښتنه لري چې دی لکه د خپل حقوقو خبره وکړي نو یو زخمي مزدور پکې پاڅېدو او لاس یې د وینو سور و نو چا وایي چې کمیس و یا بنین و یا هر څه د وینو سورو نه یې چوت کړو چې زه ژوندی یم نو ده لکه هغه هم په ډز وایشت او مړ یې کړو د هغې نه پس لکه مقصد دا دی چې دا په ټوله دنیا کې لکه یو سمبل وګرځېدو خاص کر دغه سور ستوری د خدای مې نه غلطوي نو دغه د مزدورانو یو انټرنیشنل نړیوال سمبول وګرځېدو او د هغې ورځ نه د مزدور متعلق د شمالي امریکې د جنوبي امریکې د اروپا په شمول په ایشیا کې په افریقا کې ډېر اصلاحات رامنځته شو لکه د دوی د کار کولو دورانیه کمه شوه بیا لکه دوی ته چې کوم دی نو لکه تېرولو اسانتیا برابر شوه د ده د بچو د صحت د ده د روغتیا خیال او دغه شانتې د دغه دونه ستونزې چې وي هغه څه ناڅه کمې شوې اوس په نوره دنیا کې کوم چې لکه پرمختللي قامونه دي او لکه موږ ورته مقصد د ډیولپ نیشنز وایو هغه قامونو کې خو لکه دا مسلې دا ستونزې تر ډېره حده پورې تللې دي خو د اشیا د درېمې دنیا په قامونو کې او بیا لکه مقصد دا چې د افریقې په قامونو کې دا مسلې شته ډېرې زیاتې په مختلف وختونو کې د دې مظلومې طبقې کوم چې مزدور ویل کېږي کاغذ په کارخانه کې دی کارخانې نه بهر دی ځکه چې دنیا چلی هم دی زما خیال دی چې د دنیا کمه لکه مونږ ته ښکاري څومره لکه چلیږي نو هم د دې خلکو په همت روانه لکه دې ته لرې کړي نو دنیا هېڅ ډېره جمود یو ځای دی بیا په دې کې یوازې مقصد دا دی لکه فیصله کول یا د هغې حکم منل نه دي دلته کې په لاس باندې یو فعالیت کول یو مومنټم حرکت کول دی هغه چې کوم دی د هر چا د وس کار هم نه دی ګران کار دی نو چې ته په دنیا کې څونه کارونه نه دا د هغوی په وجه دی نو په دې کې لکه د وخت سرمایه‌دارانه نظامونو د لیبرل نظامونو یا د لیبرل سوشل ویلفیر ریاستونه چې کوم دي بیا په ایشیا کې او په اروپا کې چې کوم مقصد لري په یو وخت کې لکه د کمیونستو کوم ریاستونه نو دوی د دې پرولتاریات د طبقه چې کومه ده کوم چې د مزدورانو طبقه ده کارخانه‌دار مزدور او بورجوي بورجوا چې ورته وایي کوم چې ذمه‌داره طبقه ده د هغو په ذریعه باندې لکه د ټولنې تحریکونه راچوت کړي دي او په هغې باندې ریاستونو سیسټمونه چې کوم دي لړزولي یا پې بدل کړي دي د هغې غټ مشرقي یورپ کې لکه جرمني مشرقي جرمني او داسې د رومانیا او د هنګري ریاستونو دې خوا چې کوم دی چاینا والا خپل یو شکل ورکړو هلته کې مسله د انډسټرۍ نه وه په اروپا کې انډسټریل ریولوشن چې کوم دی دا ډېر مخکې راغلی نو هلته کې لکه په دغې طریقه باندې دا څیز رامنځته کړو خو دلته کې لکه زمینداره طبقه وه د دهقان او د مالک خبره وه نو په چینیانو کې لکه دا یو مسله وه نو هغوی لکه ولا بورجوي شکل ورکړو او دلته کې هغه نظام بدل کړو او اصلاحات یې راوسته اگر چې په دغې کې هم لکه زما په خیال لکه دا بل چا نشم ویلی زما په خیال په دغې کې هم لکه ډېر غټ کمی و په هغې کې چې هم مقصد دا دی کم خلک لکه مخکې و که نه هغو بیا د نورو استحصال وکړو بیا لکه هغې ته چې کوم هیوادونو په هغې هیوادونو کې د ژبو د قامونو د هغو د شتمنو مسله وي هغه هم هغه شانتې حل نه شوې اگه په یو اس اس آر کې وي اگه په چاینا کې اوس وي په یورپ کې خو جو وي خو به موږ ته تمه نه کوو په امریکا کې یا په کاناډا کې یا په ساوث امریکا کې چې کوم سپینش او بهرحال هغه طبقاتي مسلې هغه لږه کمې شوې او د مزدور کم حیثیت چې کوم دی هغه دلته څه ناسم میلاو شو اوس هم لکه دا خبره ډېره اوږدېږي نو لکه د موږ په د خپل وطن خبره کوو د پاکستان په موجوده حالاتو کې د مزدور چې کوم حیثیت دی نو لکه دا ډېر زیات کمزوری دی زما په خیال لکه دا داسې دی چې د ده خو لکه ژوند ډېر په مشکله باندې تېرېږي دلته دوی په پارلیمنټ کې په بحثونه وکړي په سنټ کې په بحثونه وکړي دوی وایي چې په هر بجټ کې لکه مقصد دا دی د دغه چې کومه ده اجرت و دا 2000 نه والا 15000 پورې وفاق 15000 14000 ټاکلي و دوی 2000 ټاکلي زه اوس هم ګورم چې دلته کې لکه مقصد دا دی یو عام سړی په کلي کې چې یو عام سړی دا دوی ته ما دا خبره هم کړه هغه خو به لکه یو مزدور له 2000 روپۍ ورکړي خو دلته کې په ادارو کې چې کوم دی نو هغه له د میاشتې 15000 ورکوي لکه دلته کې زمونږ ادارې زمونږ د ملکونو ریاستي بڼه یا د هغو وجود داسې دی
چې دغه لګي لکه مقصد دا کم خلک چې د وطنونه یا لکه د قانون آبادی کم چې قانون سیال کوي هغه خلکو باندې د خلک پانګه نه کوي نه غول خپل جایز حقوق ورکوي نو دلته د دغه مزدور ستونزې د نور دنیا د مزدورانو او د افریقې د مزدورانو دا ډېر زیات دي په نسبت لکه مقصد دا چې د اروپا یا د امریکا یا لکه د آسیان ملکونه چې کوم دي کوم چې د ملیشیا انډونیشیا جاپان تایوان او کوریا په شکل کې دي نو اوس هم لکه د مزدور حرکت چې کم دی دا ودرېدل نه دی دا روان دی خو د بدنصیبه خبره ده چې په ولس کې یا په ټوله دنیا کې خو لکه دا تحریکونه په هر خطه کې ځان له ځان لدی په څه کې لکه د دغه ډېر زیات مضبوط دی دوی ته د انسان د ټولنه داسې ده چې څنګه دوی ته لکه مقصد دا دی چې په د یو کور ضرورت دی داسې د دوی د هر څیز دپاره د یو ارګنایزیشن یا د یونین ضرورت دی د انسانانو یو ټولنه یو پښتون هم یو قام دی او جغرافیه لري په پاکستان کې هم د 50 نه ول 80 میلیونه پورې انسانان لري زموږ څه ضرورتونه دي زموږ ډېر مزدوران دي په د مشرقي وسطا کې دي هغه ډېر جبر ښکار دي د پاکستان کې د جبر ښکار دي هغه چې کوم دي کنه کپرس کې هغه خپل سيزونه میلاو شنو لکه زما خیال چې د پښتونخوا وطن یا د پښتون وطن هر بشر چې کوم دی هر کور ته او هر انسان ته بلکه په سناسه شکل کې د ژوند د تیرولو موقع میلاو شي نو زه بیا تاسو ډېر ډاډګرانه راکوم او الله دې وکړي چې لکه ستاسو په دې هڅو باندې په مونږ کې لکه دا بیداري راچوت شي لکه خپل خلک تنظیمي او سوچ چې دا پیاوړی کړي او په مخ کې لاړ شي نو ډېره مننه الله مو باد ساته او ماته د وخت راکولو ډېره یو